چې برما تېرېږي په هېچا تېرېږي به وایي او د بازار ته خدای دې مه یو چې څوک وي تاسو غوښې درته راوړلې الله د چا د خدای ما وکړي سلام علیکم علیکم تکشیر دي تکشیر دي سړی مه شي موره سړی مه شي چیش دې پخ کړي دي نن دا دې کله کېش نه کړی دی دا غوړي مې د بل د څه راوړي دا غوړي دي دا مو دي غوړي مو دا وازګه ده د وازګې کې خاصه نه راکړي ولا که د بل په دا کورې که دا وړو خیر پرګاد مخه دا غوړي دي نن شپه د دې مور نه ځکه خدای نه زید باندې دا غوړي وکړه دا د بل کو غوړي مو دي غوړي هم دي انا ولا من دار ما وکړه خیر پرګاد مخه خیر چې دای بلکه اسمان په مونږ لري خیر سات مې وینه ته په مونږ مهرباني کړه دا غاله مهرباني وکړه موږ د خدای تعالی د خدای شی نه لرو موږ د ورځې په اجرا تېره کړې د بل درګاه جوړ کړ نه جوړ یم په غم لړلې دا زه نن به دیګ زه درته پوښ کومه باندې سم سمه ده دیګ زما دار شي خدای دې واخلم څه وکړم خدای دې د بل کوی راوړم اکرم چا وخت ستا راکړی هغه دې نو دې بلا دوستانو دا وازګه ده یو چا په خیرات کې ورکړې ده صدقه وای صبر یزم و د پسه د سپینه د پسه د درګاه جوړ کوم په شیله شل افغانۍ درکې په شیل راکې د هغه د خلک خبر دی ولکه په کور کې د خدای شی لا لري دا چې تیرا چې د ارمادي د راکې نور راکې پیژنم دغه د وسیدو ځای ته د وسیدو ځای پک شراو دغه د وسیدو دغه د وسیدو ځای دی بس نه مورم په دغه ځای یوازې اوسېږي هېڅوک هم نه لري الله دې مه خرابوه لا العالمین دې په خدای ته ارمان وکړو الله ارمان دې کتاب وکړه تا په ما نظر کړی الله نظر مهرباني دې باندې الله نظر مهرباني دې باندې الله دا ماښام پرې سرګه الله مه کړو افغان سره د خدای مه کړو عالم ده دی الله په دا کور کې چې ورننوځم د خدای شی نه لرم ماښام ده یوازې په دا درګاه سواکه ناستم بل د خدای شی نه لرم دوستانو هیله کومه ویډیو در سره شیر کړئ پر سپو پر ګروپو باندې تر څو د دغسې بېوزلو ته د خلکو پام سي او راوځي او د خپل وس مطابق کومک ورسره وکړي که مرسته نسئ کولی دغه ویډیو خپل په سپو په ګروپو کې شیرولی سئ څونه اوږد عمر یې وکړئ دې خیمې الله خدای تعالی دې ستا عمر ما ساتلی وده پلار به دا پیاز نن به مور ته زه غذا ورپکړم په خدای دې مه خراب الله خالق دې امرونه سر کړي الله خدای دې ولکه اسمان په موږ لري پر ما مهرباني کړه د الله مهرباني دې باندې وشي الله دې یاد کړه سور قرآن دې ارمان وکړه ستا شاید مځکې ته نه راځي الله د خواري ساعت مه وینه که به زه یو ډاله یم او په دې ماښام کې به غیر او زه به د خدای تعالی یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کړم دعاوې ته وګورئ یوه ګوله ډوډۍ پنځه پنځه دېرشه بله ته ودرېږي الله دې چې ورسې ورپسې یوه ورځ بالا مې پسې راواخېستم دغه سره ناست وم هلته ته راغلې د مامو ته سره ناست وم بیا دلته مې ښه مزه کوه دغه په دغه مردار کې چرېږي ولو لکه د خدای شی لا لرم چې زه د ډوډۍ چای ما ته یو چا ول مریضه وه دغه مې هلته پرته ده نقصان هلته پرته ده ټوکه مې تبه مې د خدای په کار لرلې یم دا خلکو دغه ځای وکړم یخ مې ووي قرآن مې ووي نه جوړه دوا دې نه ده اخیستې اخیستم دغه پته دوا دې اخیستې اوه ګولۍ ټوکای شربت مې اخیست دوا مې اخیستې قربان دوستانو څه وخت مو دا رقم غذا خوړلې ده د پسه په دغه کې چې غوړي نه وي او د پسه وازګه وي د پسه په وازګه کې لکه مې دغه نوکۍ دا د چرګ پایڅه کې نه نه ولاړه چرګ پایڅه کې نه چې د چرګ پایڅه کې نه چې سم دم سربسته چرګ یو څوک درته راوړي چې څنګه دعا ورته کوي خدای دې ما ته وڅرګې الله دې دا دنیا و دنیا سمه کړي الله دا نن میاشتې ته ویل ما د خدای په دی ما دې پنځه سوه چرګ پایڅه کې اخر الله ما دې مرګ شي ما دې په خدای ته اوس څو درکوي د ورځې شل راکوي شل راکوي په کور کې شل افغان دا دې ما سم زنګ راته ووایي ګوله ډوډۍ راکړي دا دې اوس څه وایي خدای دې وزونه زنګ درته ووایي چې په کور کې چې کار کوې کالي ورسې پوهېږي ګوله ډوډۍ خدای دې وزونه ورکړي
انا العالمین دې نه خرابوي ستاسو سره دې خدای ارمان وکړي. اوس څه شي ته ضرورت لري ډېر څه شي؟ ډېر دغه چای نه لرم، دغه د ژمي شی نه لرم، وړه نه لرم، ولکه د خدای ګرد وړه لرم، وریجې نه لرم، غوړي نه لرم، نه جوړ یم د ادواره ته پرته ده. پر میټ کې ملاک د بل پلاس کې دی، د بل پلاس کې دي؟ د بل پلاس کې مې راکړل دي. د هر څه د ماښام ورله 2 دانې به راکړي، 2 دانې راکړي چې او سر مې وخوړل. بل دی اوس الله چې زه به دغه کوم خدای تعالی دې زما توب څوري ماښام په دا کور کې وګرځم د خدای شی نه لري، ورځې لا ولکه ماښام وایي د ماښام د ورځې ولکه پېژنم. دا د بل مسلمانان کړي دا وړي دا یو چا په خیرات کې خیرات درګاه مې جارو کړي، دا کور مې جارو کړي. ښه دا په دغې کې په مزدورۍ کې ده، په کار کې مزدورۍ کې راځي. هله مزدوري لا پر ما ودرې، هله مزدوري لا څوک نه کوي تسپنسر د څه وکړي د وخت په کې چې څه رقم پر دا کثافاتو باندې د کاغذانو شیان ټوله څه وکړم. دا د خدای دیوال مې خپله ووت، نه دیوال نه جوړ کړ. څوک نه و چې کومک در سره وکړي؟ یوه لکه یوه لوټه خو د خدای بندلی شي. ګله دا کور ګله نه راکوله، دلته مې غارګډۍ دا سړي ته زاري وکړې جوړه کړې دا غارګډۍ دا مې وکړه. الله زما په ډول د خدای سپیله نه کړي، الله زما د خدای چا ته خدای نه ورکوي چې پر ما تېرېږي پر هېچا دې نه تېرېږي. به وایي او د غاګر ته خدای دې مې ورته الله به د نیمه شپه په لید ما دا حجاب ورچ په دا درګاه ناست یو مسلمان ته پرس مې کتل ټاک راکړي تو مې که پرس راکړي. خدای ویل خدای دغه نظامون سړی لري هغه مو د خدای د اسمان په لري. بس خدای دې رحم وکړي، په دغې کې به دې خیر. الله العالمین دې مه خراب تا پر ما مهرباني وکړه، الله مهرباني وکړه. الله کې د راکړم اوس که مې راخیستې که یو څوک وي تاسو غوښې یې درته راوړلې، الله دې چا د خدای ارمان وکړي. انا مزرعه چې که یو څوک راغی مثلا خدای پاک یو څوک در باندې مهربانه کوي، خدای پاک دې ارمان وکړي. ماښام به قرآن شریف وباسم یو خدای ته الله الله دا د خدای د وچه زوره ډوډۍ کلکه ده لکه ډبره هلته پرته ده. خدای د وچه زوره اوس خو بیا چې دغسې بیا خو به دا نه خورې، دا خو دې مریضي یې چې غوښې در څه دغسې الله غوښې ما ته څوک راکړي ماته غوښې مثلا یو څوک پیدا سو غوښه درته راوړي. خدای دې ارمان وکړي، خدای دې نه غواړي، الله خدای دې نه غواړي په ما تور دل ګناهکار نظر کوي خدای دې الله زما حال دې زما بابا یې دا شپې ته خدای نه ورکوي. ته راځه دا الله زما حال دې شپې ته خدای کومه نه دې ورکوي. ډوډۍ دې کومه ده؟ الله قربان سمه ډوډۍ مې هلته میده کړې ده، دا ورسره ده غواړي دا زه ماښام اوس لاړ شم هلته تا ته ډوډۍ راوړم. دې راواخه څرخان یې راواخه داسې دغه ته ور دغه څرخان دی دغه کور دی څرخان دی ما دې دغه څرخان څرخان دا مې ډوډۍ ده د بل د کوره مې راوړې ده دا دې برای دا مسلمان نه راولې وه د اسلام راکړې ده دا د بل د کور ده په دغه کې دغه د مور د نن شپې غذا د دوستانو که مو د دې ویډیو څخه خبر نه راځي په صفو که مرسته تاسو نه کېږي په صفو یې درسره شیر کړئ چې په دغسې کورنیو بې سرپرسته کورنیو خلکو فکر شي ورته او د خپل وس مطابق دا نن دیګ دی دا دې ورته ګور دا دې چای دی دا دې پلمیش چای مې نه درلود دغه دې دال دی دا دې نور دال دی الله د خاري ساتي دا دې برا ده الله ته وزیدل دا دې غوړي دي دا دې وریجې دي الله خاري ساتي او دغه دې وړې دي الله هغه چې د الله نظر در باندې وشي صحیح شو الله خدای ما ته تا وڅښي خدای دې ارمان وکړي خدای دې الحمدلله ستر کړه خدای دې ابله کړه اسمان جوړ په مور لړ دی